حاجی سردار صاحب په اجازه سره یو دوه انتخاب شعرونه خپل خوږ ملګري مشر محمد اقبال کوپر صاحب د نیلاب چپې په دې باندې ګوا دي د نیلاب چپې په دې باندې ګوا دي دې بېننګه پښتنو ته خوشحال سپکو او د علي خان غوندې د وخت سپېړو ورک کړو د علي خان غوندې د وخت سپېړو ورک کړو ملکنډه ستا په غېږ کې اقبال سپکو زمونږ د خوارانو ګریوانونه پکې سوځي زمونږ د خوارانو ګریوانونه پکې سوځي دا ژوند د اور لمبه د ورمانونه پکې سوځي زمونږ د خوارانو ګریوانونه پکې سوځي دا ژوند د اور لمبه د ورمانونه پکې سوځي او چمن قسم سور شوی بلبلان پکې ماتم کړي چمن قسم سور شوی بلبلان پکې ماتم کړي چغار کوي له سوخته د دې زړونه پکې سوځي نن دلته بېوسي ده د پښتنې خلک نشته نن دلته بېوسي ده د پښتنې خلک نشته او ناترسه زمانه شوله لاشونه پکې سوځي ډېره مننه نن دلته بېوسي ده د پښتنې خلک نشته ناترسه زمانه شوله لاشونه پکې سوځي او قتلونه پکې کېږي چاته هېڅ معلومه نه ده قتلونه پکې کېږي چاته هېڅ معلومه نه ده خاموشه مایوسي د امیدونه پکې سوځي دا ژوند د اور لمبه د ورمانونه پکې سوځي قتلونه پکې کېږي چاته هېڅ معلومه نه ده خاموشه مایوسي ده امیدونه پکې سوځي او فریاد د یو بیمار مسیحت ښکاره نه کړو فریاد د یو بیمار مسیحت ښکاره نه کړو دا څنګه غم هوا ده چې آهونه پکې سوځي او ګرځن غوندې ماحول دی څوک اشنا پېژندی نه شي ګرځن غوندې ماحول دی څوک اشنا پېژندی نه شي د مینې ښار بدرنګ شو رخسارونه پکې سوځي